بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا یو څو خوږو د مطلب نه ډک اشعارو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وی هر سړی چې په حساب کې تیرو بیر شي، ملامت پی وایه کیږي لور په لور، او چې لایق د ملامت او د تهمت شي ځای لري که بی عزت شي هم سرتور، او چې عزت حرمت یې نه وي په جهان کې هغه هسې ژوندون وسوځه په هور. او بل ځای کمزورو خلکو ته نصیحت کوي چې زورورو خلکو نه ځان لرې ساتي. څه ورته وایي چې په زور ورسره نه برابر، د هغو تر څنګه مه کښېنه زړور، او زورور اور او اوبه دې فهم وکړه چې ډوب نشي یا ونسي ځي بشر. او بل ځای بیا همدې پسې وایي چې په ګېډه دې سرخیږي مخ یې ورک شه که د سرو زرو چاړه وي یا خنجر. او بیا وایي چې دنیا سره مینه مه کوئ، دنیا چا هم نه ده خپله کړې. وای چې د زړه پورې تړلې استوار، دا جهان دی د نیکه دی که د پلار، او ته خپل پلار او نیکه وګوره څه شو هسې ستا دی په هغو پسې رفتار. او بیا مسافرو ته نصیحت کوي چې پردی ملک چا نه دی خپل کړی. وی دعوه مکړه په ناحق به یې خپل نه کړي، پردی ښار پردی ملک پردی دیار، او چې استوګنه په پردي وطن کې کاندي هغه نه لري د هیڅ واک و اختیار. که هزار قسمه وخوري په یو کار کې نه که څوک په مسافرو اعتبار.